میدان وردګ چې ډیری ولسوالۍ او لرې پرتو سیمو ته یې سړکونه خام او په بېلابېلو وختونو کې ولسونه له ستونزو سره مخ وي. تازه د ولایت مسؤلینو له لوري په جغتو ولسوالۍ کې د سړک د رغولو چارې روانې دي. د سیمې اوسیدونکي ورته زیات خوښ دي او د اساسي رغونې غوښتنه یې کوي. اوس په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو، خو نور هم غواړو چې د خلک د موږ سره مرسته وکړو، کومک وکړو، د موږ ته پوښ کړو. ډېر خوشحالي به وي د ټولو خلکو. دا ډېر یو غریب وطن دی چې د موږ ژمی مثلا یو ماري شي یو بله شي ډېر په تکلیف، ډېر په 2000 په یو نظر موږ موټر نه شو. دا چې موږ ته پوښ شي ډېر په کم مصارف باندې موږ دا شی هغه ترسولی شي. ورته خوشحاله دا یو ژوند دی چې سړک داسې که په انسان کې رګونه کوي، رګ به چې ګوره خو فلج دی، سړک چې په منطقه کې نه وي خو فلج وي. نو موږ غواړو چې تاسو د موږ سره هغه وکړئ، همکاري وکړئ. موږ ډېر درودسته یو، زیات مخامخ د ستونزو سره، ځکه مریض به هم نشو رسېدلی. په غیر کې به زه اکثره داسې و چې مړه شول، اکثره دا خو ډېره فایده ده. د یاد ولایت مسؤلین وایي په بېلابېلو ولسوالیو کې د بیا رغونې کارونه پیل کړي او زیاتوي کوښښ کوي ټولو هغو لرې پرتو سیمو ته لارې ورغوي چې له وړاندې له ستونزو سره مخ وو. موږ په میدان وردګو ولایت کې ډېر د بیا رغونې کارونه شروع کړي دي. لکه جغتو کې الحمدلله د جغتو کې تخمینا داسې 15 کیلومتره یوجي کې دا 23 کیلومتره بل سړک ده چې دغه خلک وکولی شي په لنډو کې او په ښه سړک باندې لاړ شي غزني د ولایت ته، همداسې عموم د کابل سړک ته او نور هم اراده لرو، نیت لرو انشاءالله چې په ډېرو ولسوالیو کې ټولو ولسوالیو کې انشاءالله چې امکانات وي انشاءالله موږ کوشش کوو چې ټولو ولسوالیو ته سړکونه جوړ کړو، بیا رغونې کارونه وکړو. د یاد ولایت مسؤلین وایي د تیر کال په لړ کې هم د دغه ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې 250 کیلومتره فرعي سړکونه رغولي دي.